د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د دې ولایت د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې خلکو ته د پوخا پرتله روغتیایي چوپړونه ډېر او ګڼې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي دي. د شیرزاد ولسوالۍ ماماخیلو سیمې اوسیدونکی لال پاچا وایي ولسوالۍ کې د شته کلینیک له روغتیایي چوپړونو خوشحاله دی. لال پاچا غواړي که دغه کلینیک ورته د ولسوالۍ په کچه په لوی روغتون بدل او خدمات یې پراخه شي نو ناروغان به مرکز ته د تګ له سرګردانۍ خلاص شي. دا د موږ دپاره بالکل هغه بسنه نه کوي. د لوړو مقاماتو نه د ما دا هیله ده چې دغه سیاسي د ولسوالۍ په شفاخانه باندې واړوي او تر څو پورې چې د موږ مشکلات حل شي. بلخوا د شیرزاد او ماماخیلو سیمه کې د سیسي په کچه د جوړ شوي کلینیک مسؤل ډاکټر حبیب الله وایي په شیرزاد ولسوالۍ کې یوازینی کلینیک دی چې د مور او ماشوم خدماتو ترڅنګ او پی ډي واکسینو او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په دې کې موږ له دې ورځې 200 ناروغان مراجعه کوي چې ټوټل او پی ډي د موږ د میاشتې تر 5,000 پورې رسیږي. خوشبختانه دغه مریضانو ته په وخت باندې رسیدګي کیږي. نو په ټولو شیرزادو کې یوازینی کلینیک دی چې 4 ساعته خدمات وړاندې کوي. د کلینیک مسؤلین دغه راز روغتیا وزارت او ننګرهار کې د عامې روغتیا له ریاست غواړي چې دغه کلینیک د CC لیول څخه CC پلس یا DH ته لوړ کړي. ورته مهال د ننګرهار عامې روغتیا مطبوعاتي مسؤل نقیب الله رحیمي وایي اوس مهال شیرزاد ولسوالۍ کې 10 روغتیایي مرکزونه لري چې له ډلې د ماماخیلو بشپړ روغتیایي مرکز دی. رحیمي د شیرزاد ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دغلته به د امیر المؤمنین حفظه الله له ځانګړي فرمان سره سم یو لوی روغتون جوړ شي. شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو ته باید زه یو ډاډ ورکړم چې د اسلامي امارت د مشرتابه امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان په اساس باندې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې عمومي روغتونونه جیچونه جوړیږي چې په هغې کې شیرزاد ولسوالۍ هم شامله ده. 15 روغتونونه به په دغه کال کې انشاءالله کارونه پیل شي او طی مراحل روان دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د هغو روغتیایي مرکزونو او روغتونونو چې په تیر کې د بودیجې د نشتون له امله د ودانیو کارونه پاتې شوي د اسلامي امارت د ځانګړي بودیجې له مخې رغول کیږي او ژر به یې رغنیزې چارې پیل شي.